नन 14 अगस्त है और 14 अगस्त द पाकिस्तान द आजादाई ورځ ده 55 کال وشو د لعنت نه الله دا عمل خلاص کړو او مسلمان ته حواله کړو انګريزان چې تله د پاکستان مسلمانانو ورته ویلي چې خپکیږئ ما ستاسو ارڅه زمونږ بسرو چشم دي څنګه چې تاسو ګډیږئ داسې به مونږ هم ګډیږو څنګه چې ستاسو ښځې میمانې به دلته ګډېدې په کلبونو کې داسې به زمونږ ښځې هم ګډیږي کوم ارامتوبونه چې تاسو په دې 200-300 کاله کې دلته کړي دي ټول ارامتوبونه مونږ یاد کړي دي او دا به کوو نن بېګاله به کېږي که نه بنګ بنګ مه کوئ نن بېګاله به کېږي چا اوږدي اوږدي پوکڼۍ جوړې کړي دي په ډین پلازا باندې د یوې جړه د پلاستیکو یو ګوډۍ جوړه کړې ده په ډین پلازا نو هغه د بله ورځ راسې دا کوي دا نو هغه پلاستیک ګوډۍ چې مې بله ورځ ولیده اوس چې د دې کلو نه که ملکان پرونه راسې را روان دي او نن را روان و نن بېګاله به تشریف پېښور ته راوړي نو هغې هم ځان سره په ډیټسنو کې ډمان کېنولي دي او مغه چل ورته هلکان هم کوي د مور وادم دی دویم میړه ته ودیږي که ښځم دویم سړي ته ودیږي که خورم بل و سړي ته ودیږي ولې ګډېږي تاسو ذلیل قوم نه به دا ذلت نه وځي دا ډمتوب او کنجرتوب به تاسو پرېږدئ نه